ماخام د کابل په امپریال کانټیننټل هوټل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نامتو لوبغاړي راشد خان واده دی. پر ټولنیز رسنیو د راشد خان د واده د بلنلیک له خبرېدو وروسته ګڼ شمېر مینوالو د مبارکۍ د پیغامونو ترڅنګ د هغه په واده کې د ګډون غوښتنې هم کړې وي. ویل کېږي د راشد خان په واده کې به په زرهاوو کسان ګډون وکړي. که څه هم واده ته د وربلل شو ملمنو لیست نه دی خپور شوی، خو ویل شوی چې یو شمېر بهرني ملمنې به هم په واده کې حضور ولري. له راشد خان سره یو ځای د هغه د کورنۍ د 4 نورو غړو واده هم دی. که څه هم د راشد خان د میرمنې د زده کړو کار په اړه جزئیات نشته او نه هم د هغې کوم تصویر خپور شوی، خو ویل شوی چې هغه له خپلې ترلې سره واده کوي. مشهور لوبغاړي او ستوري که له یوې خوا د خلکو له لوري ستایل کیږي، له بلې خوا له نیوکو سره هم مخامخ وي. د راشد خان د واده په اړه ډېرې اوازې خپرې وي. ځینو به ویل چې ممکن له کومې هندۍ سینمایي ستوري سره واده وکړي او ځینو حتی د دغه اوازو پر اساس پرې نیوکې کولې چې د شهرت له ترلاسه کولو وروسته خپلې ترلې ته شا اړولې. خو اوس چې څرګنده شوه چې راشد خان د خپلې تره لور سره واده کوي، ځینې بیا په دې خاطر پرې نیوکه کوي چې ولې له یوې مشهور نجلۍ سره واده ونه کړ. تېره اونۍ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بل لوبغاړي عصمت عمرزي واده و.